आज़ाद के डेरा इंतहाई ज़्यादा गणा हुआ अख्तर त दरवाजे पाते हुए पटेलरानो द हजामत पर दुकानों पर चरगानों पर मटायानो वाला समरश हो द हर सड़ी पलाश के द्रे सलो गोते अयोनी पक्के माशूम हम द गोते ननिवले तादे तादे कल पे यो दुकान कल पे बल दुकान वर मंडक जो द टेलर दुकान ता वलाड़ो दनन ढेर रश हो हर सड़ी बदखपल जामो तपोस को چې د چا هغه با جوړې وي نو هغوی به یې کاج معاینه کوله او چیک کولې به یې خیر زه دکان ته دننه شوم دوه واړه بچي مې د لاسه نیولي وو ما سلام وکړو ټیلر زما په لیدو زر وویل مشره ستا او ستا د دوه بچو دوه جوړې تیارې دي تدرې مې گنجائش نشته لہذا هغه به د اختر نه پس شي بچو چې مې دا خبره واورېده نو مرور شو د دکان نه بار ووتو ما ویل بچی خیر دی دوه جوړې خو تیارې دي که نه درېیمه به د اختر نه پس شي هغوی بیخي نه منل ویل یې پاپا زمون ملګرو سلور جوړې کړې دي موږ له به درېیمه جوړه خامخا جوړوي ټیلر ته څه په مینت زیاره شوم ما ویل پیسې رانه زیاتې واخله خو د دې هلکانو دا درېیمه جوړه هم تیاره کړه دوه جوړې مې راواخېستې او د مټایانو دکان ته په قطار کې ودرېدم قطار اوږد و په انتظار کې ولاړ وم چې د سړک په پوړه غاړه مې یو زنانه او څلورو بچو ته نظر شو په خانه کې داسې 4-5 کیلو پکوړې د وړوکې شانتله سره ایښې وې یو ماشوم د مور په غېږ کې وده دی 3 جینکې چې عمرونه یې داسې 5, 8 او 9 کالو ښکارېدو ناستې وې ماشوم داسې د 3-4 کالو ښکاري زه په قطار کې ورو مخکې تلم او دوی ته ښه په غور په ننداره شو زه په قطار کې ورو مخکې تلم او د ماشومانو او مور ته یې ښه په غور په ننداره شو په دې کې مې بچو وویل پاپا موږ په ولاړ ستړي شو موږ په موټر کې کښېنو ما هغوی له چابي ورکړل ما ویل لاړ شئ بچې کښېنئ زنانه ښه په پرده کې ده او دا ماشومان یې هر سړي ته ښکته پورته ګوري د هغوی په لاسونو کې د ګوتو ته ګوري او بیا یو بل ته څه ووایي مور یې د ماشوم په سر کې لاس وخي او داسې حیرانه د پکوړو خانک ته ګوري ښه پوره ساعت وشو چې هېڅ چا ترې هم پکوړې وانه غېښتې زه هم په ولاړه ستړی شوم د ځان نه مخکې مې کسان وشمارل چې نمبر به مې کله راځي بس یو 10 کسان پاتې وو چې د زنانه طرف ته مې بیا نظر شو نو ماشوم را پاسېدلې د مور په خوا کې ناست و او ژړل یې او دا دوه جینکې چې ورته غیبې شوې
یې دې ماشوم ته پکوړه ونیسي، هغه یې واپس خانک ته ګزار کړي. ما ته دا اندازه نه کېده چې دا ماشوم ولې ژاړي. ما سوچ کوو چې هغه دوه جینکې چېرته لاړې، آیا هغه د دې زنانه سره وې او که نه. ما چې وکتل نو هغوی نږدې په خوا کې د لیډیز ټیلر دکان مخې ته بار ولاړې وې او په شیشه کې د جوړې شوې جامو تماشه کوله. یوې به د بار نه شیشه کې په جوړه لاس کېښودو، بیا به ورته هغه بله جوړه لاس کېښوست او بیا به یو بل ته وخاندل. خیر په دې کې زه دکان ته دننه شوم. ما مټۍ والا له آرډر ورکړو چې دومره مختلف قسم مټۍ راکړه. ما چې دا مټۍ د ګوتې په لاس کې راواغېستې نو بچي مې دکان ته راغله. زما اغېستې شوې مټۍ د هغوی خوښه نه وه. ویل یې بابا موږ له دا څیزونه واخله. د هغوی په فرمایش مې نور سامان واغېست او هغه مې په ډیک کې کېښود. زما د ګاډي مخه د هغې زنانه او ماشومانو طرف ته وه. ګاډی سټارټ کړو چې د چرګانو او غوښې بندوبست وکړم. جینکې لا هغسې د ټیلر د دکان مخې ته ولاړې وې او په شیشو کې یې د جوړو معاینې کولې. زما دا خیال شو چې کیدای شي دوی ځان له کپړې ورکړي وي او دوی په خپلو کپړو د یو بل سره بحث کوي. زه را روانېدم چې په دې کې ټیلر انچي ټیپ په غاړه راووتو او جینکو ته ډېر قار شو. ما یې اوازونه اورېدو خو داسې ښکارېده چې ډېر رات بد یې ورته وویل. جینکې خپلې شان د مور خواړه راغلې. د جینکو شلېدلې لوپټې په سر وې، چپړې یې هم مخې ته شلېدلې وې. دوی چې د مور خواله راغلې نو هغه ټیلر یې په مور پسې راغی. او مور له ورله هم دندکي ورکړه چې دا جینکې بیا د دکان مخې ته رانه شي. مور یې په جینکو د څپېړو باران شروع کړو او سمې یې ووهلې. ما د ګاډي نه منډه کړه چې جینکې ته خلاصې کړم، خو هغه ښه وه. مور یې قلاره شوه. زه په یو خبره ډېر حیرانه وم چې والله که چا د دې زنانه یا وړو ته خیال هم و، هر سړی په خپله سودا پسې په منډه و. مشره جینۍ دا جینکې د لاسه کړې او مور نه داسې څو قدم اخوا شو او بیا یې هم هغه دکان ته کتل، په اشارو یې خور ته جوړې ښودلې. مشرې خور والله تسلي ورکړه. جینکې بیا مور ته رانږدې شوې. په دې کې یوې جینۍ دې ماشوم ورور له سکون شان ورکړ او هغه لږ چغې کړې او د چغو سره په ځمکه راوغورځېد او لتې یې وهلې. جینکو ورو ورو رانیولو چې هغه یو لته ووهله او د پکوړو خانه کې ټول نسکور وه. جینکو زر زر پکوړې راغونډولې او مور یې په ماشوم باندې راباندې کړه. داسې یې ووهو چې سم یې د کټ کړو. بس بیا ما صبر ونه کړو او د ګاډي نه ورکوز شوم، خو د هلک د مور په غېږ کې
د هلک د مور په غېږ کې واپس کېناستم، زه بیا ګاډي کې کېناستم. زه په دې هم یېرېدم چې ځوانه ښځه ده، هسې نه زما خبرې پې بدې ولګي او یا دې زنانه سره خپل نارینه په دې بازار کې وي، هغوی راته څه ووایي. په دې کې مې بچي ستړي شو او ما ته ویل پاپا ځکه نه ناوخته دی چې کور ته ځو. ما ورته ویل بچي لږ صبر وکړې. هغوی بیا زما په موبایل باندې ګیمونه شروع کړل. ماشوم داسې په سلګو سلګو د مور په غېږ کې کېناستل غواړي، خو مور یې د قار نه د ځان نه اخوا دیکه کوي. جینکو پکوړې راغونډولې او په لمنو یې خړکولې. خانک یې واپس د مور مخې ته کېښوده. دوی یو زړه بوجۍ غړولې وه، د هغې د پاسه ناست و. جینکو ورور رانیولو چې په خوله یې کړو، خو هغه به د مور نه لاس چاپېره کړو او مور به یې لاس اخوا دیکه کړو. اخر مور په غېږ کې ونیولو، سر یې پرې راښکته کړو نو بلا یې ښکل کړو او سم یې ورته وژړل. جینکې هماغه شان په سوچ کې د خلقو په تماشه دي. مور یې څه پیسې هغه دوو جینکو له ورکړې او جینکو هلک د ځان سره روان کړو. ماشوم خوشحاله او خندل یې. ما هم دوی په خپل نظر کې څارل چې چېرته ځي. جینکو د چولو یو چابي ته ودرېدې. داسې د غرمې 12 بجې وې. په چولو والله هومره شو ځکه چې هر سړی بازار ته راشي نو چولې خامخا وړي. چولو والا نور کله مازدیګر راځي، خو چونکې د خلکو رش او ډیمانډ زیات و، اختر ته 2 ورځې وې نو د غرمې نه به راتلو. د 5 کالو والا جینکۍ په قطار کې ولاړه ده چې چابړي ته نږدې شوه. نمبر یې راغی. دې جینۍ چولو والا ته نوټ ونیو، خو چولو والا جینۍ ته داسې په قار شو او جینۍ واپس شو او د ماشوم ورور او خور خواله راغله. زه پوه نه شوم چې دا څه چل شو. خیر چې جینۍ ورور د لاسه ونیو واپس د مور خواله راتله نو هلک بیا په ژړا شو او په لوړېدو شو. جینکو ورور د صابون ونیو او مور له یې راوستو. مور یې چې هلک ته څپېړه اوچته کړه او هلک غلی کېناستو. جینکو مور ته غالبا د چولو والا خبره کوله او داسې غوسه به شو. ماشوم په بوجۍ اوده شو او په خوب کې سلګۍ وخي. په دې کې یو ډاټسن راغی. هغه ریورس ولګو او دې زنانه طرف ته روان شو. شاته یو دوکاندار په دې زنانه آواز وکړو، ویل خورې ته د خپل خانک اوس چېرته بل خوا کېږده، دلته دا ډاټسن ودرېږي. زنانه خانک په سر کړو. جینکو بوجۍ راغونډې کړې. په ژړا اوده شوی ورور یې راپاڅو. هغه سترګې مږلې خو د خوبه و. داسې بې اختیاره زنانه خانک په سر کړو. جینکو بوجۍ راغونډې کړې. په ژړا اوده شوی ورور یې راپاڅو. هغه سترګې مږلې د خوبه و، ودرېدی هم نه شو. خویندو د څانګونو نه نیولې وه. په بازار کې چېرته بل ځای ته ناستې لپاره روان وو. ما ورپسې هم ګاډی رو رو مخکې کو. دوی د یو شربت والا په خوا کې کېناستل. یو سړی راغی، پکوړې یې ترې واخیستې، خو لږ ساعت پس هغه سړی واپس راغی او پکوړې یې واپس کړې. او کم 2 بجې شوې. هغه 2 جینکې هم د یو بل په خېټو سرونه کېښوده او اوده شوې. ما ته نور سامان هم اخیستل وو.
او دا منظر چې مې وکتو نو ډېر خفه هم وم. زړه مې وی چې د دې زنانو نه تپوس وکړو، خو بل خوا یېرېدم مناسب راته هم نه ښکارېده. زه غريو نیولې وم، اوښکې مې بې اختیاره تر سترګو روانې وې. بچو مې رانه تپوس وکړو پاپا ته ولې ژاړې؟ ما ویل ژاړم نه، سترګې مې خوږ دي. هغوی ماشومان مې وویل ته دروغ وایې، ته ژاړې. زامنو ته مې ویل بچیه راکوز شئ. هغوی مې د لاسه ونیوه او د زنانه خوا له لاړم. ماشوم او دوه جینکې په بوجۍ اوده وې او مشرې جینۍ او مور ناست وې د یو بل سره مشغولېدې. ما ورته ویل خورې پکوړې تازه دي که پرونی؟ ویل یې وروره نن 9 بجې مې کړي دي. ما وی 1-3 کیلو ترې راکړه. زنانه تلې ته لاس کړو خو بیا یې تله کېښودل. ویل یې وروره صحبه خبره درته کومه، دا خانک دغلته اورېدلی و، نو په دې پکوړو کې راته شګې ښکاري ځکه چې اوس یو کس اخیستې وې او واپس یې کړې. ویل یې ما خپل بچي له ورکړې او هغه هم ویل چې په دې کې شګې دي. ما ویل خیر دی دا جینکې دې چیک کړي چې شګې پکې شته که نه. زنانه ویل موږ ټول روژه یو. ما ویل دا اوده چې دي دا جینکې هم روژه دي؟ ویل یې آو. ما ویل دا خو وړې ماشومان دي. زنانه په خندا شو. ویل یې دوی روژه د دوی د مازی وي چې کله تږي یا وږي شي بیا یې ماتوي. ما ویل خورې 3 کیلو ترې راکړه. هر څه چې دي په دې کې ماشوم هم راپاڅېده، جینکې هم د خوبه پاڅېدې. ماشوم زما بچو ته په یو سترګه کتل. زما یو زوی بیخي د هغه همزولی ښکارېده. دا ماشوم خیرن ګریوان په اوښ کلند خود شو. داسې بې اختیاره یوه سلګۍ به یې هم بیا ووهله. ماشوم او دې جینکو به زما بچو ته ښکته او بره کتل. زنانه ته مې ویل خورې زه درنه لږ تپوس کوم که خفه کېږې نه؟ ویل یې وروره نه خفه کېږم. ما ویل اول خو راته دا ووایه چې دا ماشوم دې ولې ووهلو؟ ویل یې د کیلې خوښ او بیا وده شو. خو خوریانو ورسره ټوکه وکړه او خانه کې رانه نسکور وکړو. هغې مې ووهلو. منګه پکوړې پاکې کړې خو شګې پکې اوس هم شته. جینکو ته مې ویل بچړو تاسو ته هغه ټیلر ولې قار شو؟ جینکو سرونه ښکته کړل. ما ویل بچې ما ته خامخا ووایه. هغوی خپل ببر سرونه ګرول، خبره یې نه کوله. ما ورته ویل تاسو جامو ګنډولو له ورکړي دي؟ هغوی سم نه ویل چې نه. نو ما ویل تاسو چې په شیشه پورې لاسونه نیول هغه مو څه کول؟ ویل یې هغه جوړې زمونږه ډېرې خوښې شوې وې. ما ورته ویل تاسو خو به بیا یو بل ته هم څه ویل. یوې راته داسې په وړه خوله وویل چې زما کومه جوړه خوښه وه نو د دې هم هغه خوښه وه. نو ما ورته ویل دا زما دا ته ځان له بله خوښه کړه. ما ورته ویل نو هغه خو پردی وې. جینکو ویل موږ پرې هسې لوبې کولې. ما ویل هغه ټیلر چې راووتو
نو څه یې درته ویل؟ جینکو ویل کنځل یې راته وکړې چې د دوکان د خوا ناخوا شه. ورله وویل تا ته ټیلر څه ویل؟ ویل یې که دا جینکې بیا راغلې نو دا خانک په درله سیند ته ګزار کړه. جینکو ته مې ویل تاسو چې رو چولو والا له ور وستو نو ولې را واپس شوې؟ هغوی ویل رو مرګو شوي وو مور 10 روپۍ راکړې. خو چولو والا ویل که 10 روپو نه کېږي. نو بیا ځکه دی په ژړا شو. ماشوم ته مې ویل بچی وږې شوې؟ زر یې وویل هو. مور ورته قار شوه. ویل یې غلی شه. ما ورته بیا وویل بچیا هغه لمن په خوله کې وخلا. ویل یې نه یم وږې شوې. ما ورته بیا وویل څه خورې بچیا؟ هغه لمن په خوله کې وخلا. ویل یې نه یم وږې شوې. ما خو ویل تا خو اوس وایې چې بچیا وږې یم. نظر یې مور ته وکاته او جواب یې رانه کړو. جینکو ته مې ویل اختر له مو بچي جامې اغوښتې دي؟ هغوی مالا ته جواب راکولو په زه خپلې مور ته کاته. مشرې ته مې ویل بچي ته ووایه جامې دې شته؟ هغه هم غلی شوه. ماشوم ته ویې ویل بچو تاله جامې واخلم؟ هغه هم مور ته کاته. ما یې د مور نه تپوس کړو چې تاسو د کوم ځای یې او څو ورځې پس خو اختر دی. په دې وړو د اختر جامې پیزار شته؟ ویل یې وروره زمونږ د خېټې درد نه لګي او ته د جامو غم وړې. ما ویل خورې ستا خاوند یا سرور شته؟ ویل یې خاوند مې د پوډرو نشه کوي او یو ورور مې دی خو د خدای ساده دی ځان له د پیټې مزدوري کوي او خپل بچي نشي ساتلی. ما ویل جینکو چې د جامې مو نه وي نو بیا د اختر پر ورځ څه کوې؟ هغوی ویل مور مې وایي چې په میلو کې بس سامان خرڅوی. مور یې ورته قار شوه. ویل یې غلي کښېنئ. زنانه راته ویل وروره د دې وړو مخکې نورې د اختر خبرې مه کوه. او داسې په سلګو په ژړا شو. ویل یې زه خو د دوی ته په دلاسو ستړی شوم او ته ورته بیا اختر مخکې کې. دوی خو ما نه شپه او ورځ دغه تپوسونه کوي چې موږ له به اختر له څنګه جامې او پیزار اخلي او زه ورته دروغ وایم چې ستاسو څنګه خوښوي هغه شان به درله اخلم. نور خو موږ په دې میاشت نیمه کې په مړه خېټه روژه هم نه ده خوړلې. زنانه راته ویل نن مې څلورمه ورځ د دا جینکې دغه ټیلر دوکان خواته ودرېږي او ما ته وایي مور موږ ځان له جامې خوښې کړي دي کله به یې اخلې. زه ورته وایم چې په سبا اختر وي نو نن به یې درله واخلم. ویل یې نن سهار به را په مخه ته تپوس کوو د دې خلکو سره دا دومره ګوتې ولې دي او په دې کې څه دي؟ زه ورته کله یو بانه او کله بله بانه. چې ماشوم ته مې خیال شو نو زما بچو هغه ته په موبایل کې کارټونان لګولي وو او ماشوم ورته د خندا نشي. ما ورته ویل خورې ته چې دا څه وایې رښتیا دی؟ ویل یې
رورا که څه شک دې وي زمونږ د کلي نوم پلانې دی چرته راشه زما خاوند خمار پوډري مشهور دی چاته ووایه چې د هغه کور چرته دی خلک په دې لاس نیولې زمونږ کره راولي او بیا زمونږ حالات پخپله وګوره ما ویل ښځه درله څه بندوبست کوم جینکو ته مې ویل بچیه روژه ولې نیسئ ویل یې د خوراک څه نه وي ځکه صرف اوبه زه لاړم نور څه نه وو ښه ډېرې چولې لوبیا او څه لږ ډېر پوټ مې د دې ماشوم او جینکو دپاره راواغېستې ماشوم او جینکو داسې په حملو روټۍ وخوړه په جیب کې مې پیسې کمې وې د یو ملګري مې د کپړې دوکان و هغه له لاړم پیسې مې ترې راواغېستې زنانو ته مې ویل خورې خانک په ځای کېږده او راځه اول هغه ټیلر له ولرم د هغه سره ریډیمیډ د زنانو کپړې هم وې ما چې نظر شو نو زر یې راسره غاړه میلاو کړه ویل یې لالا څنګه یې ډېر تپوسونه یې وکړل ما نه پېژنده ما ویل ګلابه ته د چا څوک یې ما ته یې ویل ما نه پېژنې زه خو ستا د پلاني رشته دار کلاس فیل ویم ما یې شکریه ادا کړه او ورته آر هم شوم چې دې ماشومانو ته ولې کار شوی وي هغه معذرت وکړو ما ورته ویل د دې درې واړو جینکو د ناپ دوه جوړې د دوی د خوښې راکړه جینکو چې کومې جامې ځان له د درې څلورو ورځو نه خوښولې هم هغه مې ورله راواخیسته مور یې ډېر وویل زه نه اخلم خو هغه هم ځان له یو جوړه خوښه کړه خپلو بچو کې مې یو ته وی ما وی تاسو د خپلو جوړو نه د کاکي له یو ورکوئ دوی غریبانان دي زوی مې راته ویل پاپا زما د دواړه جوړې تدبیر شي زما یوه پوره د مشر زوی مې ویل پاپا زما دا ورله هم ورکړه چې لږ غټ شي بیا به یې اغوندي د پیزار دوکان ته راغلو چې مزیدار پیزان یې ځان له واخیستو ماشوم چې سپلی په خپو کړي نو بیا یې نه ویستې مور ورته قار شوه ویل یې دا به د اختر پر ورځ چې ما ورته ویل مو وباسه ترې یو جوړه مې ورله بله راواخیسته د کور میټایي مې ورله هم ورکړه او څلوره سود سودا مې ورله هم واخیسته جینکو ژړل ما ویل بچې ولې ژاړې ویل یې زمونږ یقین نه راځي چې دا ټول سامان زمونږ دی ما ویل بچې دا ټول ستاسو دی ماشومان مې په دواړه مخه ښکل کړل موټر مې ورله وکړو هغه د پکوړو خانک راواخیستو ماشومانو ما ته په شا شا کتل په سترګو کې یې بلا دعاګانې د شکریا اوښکې او ډېرې خوشحالې وې زما زوی ورمنډه کړه ماشوم ته یې خپل واسکټ وویست هغه یې ورله هم ورکړ هغوی کور ته روان شو موږ هم کور ته خالي لاس را روان شو ماښامي ته یوه ګنټه پاتې وه د خفګان نه مې مری وچاوه کور والا مې راته ویل خیر و تاسو خو ډېر ناوخته سامان هم راوړو زما بچو چې دا قصه کور کې وکړه نو
د خفګان د نفس چا هم سو نه خوړ. ملګرو دا افسانه زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ د دمام صدر چې یو ډېر خوږ باروب او دروند انسان دی جناب ملک سید زمان صاحب لیکلې ده او معافي غواړو که چېرته څه کمې بیشي رانه په